السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، په دې امید چې روغ جوړ او د صحت په جامه پټ اوسئ. یو نوې سیریز زموږ په یوټیوب چینل کې شروع کیږي. دغه سیری د هیستولوژي په اړه کې ده. د هیستولوژي سبجیکټ به مونږ ان شاء الله کنسپچوالي زده کوو. وخت په وخت به مونږ سیشنز اپلوډ کوو. په دې سیشنز کې به زموږ هدف دا وي چې په پښتو ژبه او په ډېر ساده الفاظو سره تاسو د هیستولوژي سبجیکټ په مختلفو موضوعاتو باندې پوه شئ او دا سبجیکټ په ټوله معنا سره زده کړئ ان شاء الله وتعالى. مخکې دې نه چې تاسو یو سبجیکټ زده کوئ، د سبجیکټ د زده کړې لپاره د هغه سره معرفت ډېر لازم او ضروري ده. ځکه که ته چیرې دغه سبجیکټ ونه پېژنې، د هغه په ښېګڼو پوه نه شې او په دې پوه نه شې چې که چیرې دا سبجیکټ ته زده نه کړې، په آینده کې تا د کومو ستونزو سره مخامخ کوي، نو ته بیا هغه سبجیکټ په صحیح شکل نه زده کوې، ځکه ته د هغه په پرپس نه پوهېږې. ته نه پوهېږې چې دا ولې زده کوې، چې د یو شي په ولې ته نه پوهېږې نو ته په هغه کې خامخا سستي کوې. صحیح ده؟ ښه ډاکټر صاحبانو، مخکې دې نه چې زه تاسو ته راشم او هیسټولوژي تاسو ته تشریح کوم، تاسو ته وایم چې هیسټولوژي د څه شی، د څه شي نه بحث کوي او په هیسټولوژي کې به مونږ څه لولو، هیسټولوژي ډیفینیشن څه شی ده. د هغه نه مخکې زه تاسو ته یو داستان بیانوم، یو سټوري بیانوم، یو کهاني بیانوم. داستان دا شی ده چې دې باندې به مونږ بحث کوو. دا یو فرمول ده، دا یو فرموله ده. کله چې ته په دې فرموله باندې پوه شوې، نو ته په آینده سیژنو کې، په آینده مضامینو کې، په آینده جلساتو کې ته په ډېر ښه شکل سره د په درسونو باندې به ښه پوهېږې، ځکه چې تاسو سره به دا فرمول په ذهن کې پروت وي او ته پوهېږې چې دا څه یو نفر چې تاته یو شی ټیچ کوي یا زه دا مثلا ټیچ کوم، نو ته په دې ښه پوهېږې. ولې؟ ځکه تاسو سره به دا فرمول پروت وي او دوی به دې باندې پوهېږي چې د انسان جوړ څنګه ده او په کوم ترتیب ده، او به تا ته کنسپټ کلیر کېږي انشاءالله. ښه، ډېر بحث نه کوو په نورو موضوعاتو، راځو د فرمول ته. فرمول دا شی ده د زړو سرونو چې یو څوک تا نه پوښتنه کوي چې وره ګله ته د څه شي نه جوړ یې؟ اول ته څه شی وې، بیا څه شی شوې، بیا څه شی شوې، بیا څه شی شوې، او اوس خو دې زه ګورم چې انسان یې، اوس خو انسان یې، خو اول ته چې اول ما ته پته نه لګي، ته ما ته دا لږ تشریح کړه. لکه از ان اگزامپل، یو نفر د ښایسته دیګ پخوي او ډېر وږی او دا دیګ تا ته راوړي او ډېر تا ته خوند درکوي، او د نفر نه پوښتنه کوي چې یار دا دیګ دې څنګه پوخ کړو، سټپ بای سټپ ما ته تشریح کړه. هغه به درته شروع شي چې یار اول ما دیګ راواخیسته، دا مې د ګاز باندې کېښود، په دې کې مې غوړي واچول، په دې کې مې پیاز واچول، په دې کې مې رومیان واچول، صحیح ده، په دې کې مې مالګه واچوله، په دې کې مې واچول، دا واچول، سر مې پسې بند کړو، دومره مې پرېښود او اخر دیګ جوړ شو. نو په دغه پروسس به انشاءالله نن موږ او تاسې په دې ځان پوهوو چې موږ او تاسې اول څه شی وو، بیا څه شی شو او څنګه دغه مرحلې ته راورسېدو. کله چې دغه فرمول تاسو په ذهن کې پرېوځي، نو بیا تاسو سره د آینده سیشنز لپاره کله چې کوم موضوعات باندې موږ بحث کوو، نو تاسو به ډېر په اسانۍ په هغه باندې پوهېږئ. او د دغه فرمول په آخر کې تاسو د هیسټولوژي په اهمیت پوهېږئ، تاسو د دې سبجیکټ سره په ټوله معنا معرفت حاصلوئ، د دې ډیفینیشن به تاسو خپله کولی شئ او بیا هغه نه بعد تاسو پوهېږئ چې دا سبجیکټ څومره مهم ده. صحیح ده؟ نو راځو انشاءالله په دې بحث باندې شروع کوو. ګورئ، موږ او تاسې په لومړي ځکه تا نه پوښتنه وکړمه چې احمده یا محموده زمونږ او تاسې د څه نه جوړ یو، نو ته به خامخا دا ووایي چې موږ او تاسې د سیلز نه جوړ یو. صحیح ده؟ سیلز نه جوړ یو، سیلز حجراتو نه. موږ او تاسې کلیکشن اف سیلز یو. دا زه در سره منم چې موږ او تاسې کلیکشن اف سیلز یو، خو زه ما تا نه پوښتنه دا ده چې اول موږ د څه نه جوړ یو. اول دینی بحث ته یې نه ځو، اما میډیکل پروسس یې تشریح کوو چې څه رقم موږ او تاسې د اول څه رقم دا سیل خپله د څه نه جوړ شو، دا سیل څنګه رامنځته شو. نو تاسو ښه پوهېږئ، تاسو به د خپل کنسپټ نه، د خپل فهم نه ګټه پورته کوئ او منطقي به بحث کوئ. تاسو به دا سوچ کوئ ښه دا سیلز خپله د څه شي نه جوړ ده. نو تاسو به ذهن ته دا خبر راشي چې ګوره سیلز کې موږ اورګانیلز لرو، موږ ګولجي اپارټیز شو، رایبوزوم شو، مثلا رف اندوپلازمیک، سموث اندوپلازمیک ریټیکولم شو، مثلا سیل ممبرین شو، کنه مثلا مختلف رقم اورګانیلز موږ لرو. ځینې دا اورګانیلز لیپید دي، ځینې مثلا پروټینز دي، سایټوسکلیټن مثلا پروټین ده، ځینې مثلا کاربوهایډریټ دي، نو مختلف رقم کیمیکل کمپاونډز دي دوی. صحیح ده؟ یو سیل کلیکشن اف اورګانیلز ده. اورګانیل څه نه جوړ دي؟ له کیمیکل مرکباتو یا کمپاوند نه جوړ دي. صحیح ده؟ نو په اول کې موږ دا خبره واضح شوه چې زموږ لومړی سر کې
لیولز سټپ بای سټپ راځو. زمونږ لومړنی لیول چې شی وو، لومړنی لیول زمونږ او تاسو لومړنی لیول کیمیکل لیول وو. کیمیکل لیول دا معنا چې زمونږ سره په طبیعت کې یا په نیچر کې 119 ایلیمنټس پراته دي تقریبا. او دا تاسو سکول ټایم کې دا خبره کړې ده چې دا دنیا کې تاسو څومره میټرز یا ماده ګورئ چې موږ او تاسو هم د مادې یو جز یو کنه، دا ټول جوړ د څه نه دي؟ دا ټول جوړ دغه 119 ایلیمنټس نه جوړ دي. مختلف ایلیمنټس راشي یو بل سره باونس جوړ کی، ریاکشن وکي او دغه په نتیجه کې یو پروډکټ راوځي لکه سیل. صحیح شو؟ لکه تاسو زه یو بل اگزامپل درکم، لکه چې تاسو دې اگزامپل ته فکر وکړئ، مثلا هایدروجن راغی ریاکشن وکړو د اکسیجن سره. دا موږ اوس په کیمستري باندې بحث نه کوو چې څومره اکسیجن او څومره هایدروجن یو ځای شو موږ سره واټر جوړوي کنه. خو داسې از ان اگزامپل چې تاسو پوه شئ، هایدروجن راغی اکسیجن سره زموږ سره څه جوړ کړل؟ زموږ سره واټر جوړ کړل، H2O واټر مالیکول زموږ سره جوړ کړ. صحیح ده کنه؟ نو اول کې اوبه چې شی وو، اوبه زموږ سره ایلیمنټس وو، دا ایلیمنټس یو ځای شول زموږ سره اوبه جوړې شوې. نو په همدغه ترتیب سیلز ته راځو. سیلز زموږ سره په اول سر کې ایلیمنټس وو، مختلف رقم مثلا ایکس واي ایلیمنټ راغلل، موږ سره څه جوړ کړل؟ زموږ سره سیلز جوړ کړل، زموږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف سیلز جوړ کړل. خاص زموږ لومړنی لیول په اول لیول کې موږ څه وو؟ موږ کیمیکل لیول یعنی لومړنی سټپ کې موږ ایلیمنټس وو. ایلیمنټس راغله زموږ سره څه جوړ کړل؟ زموږ سره سیلز جوړ کړل. دلته زموږ سره سیل او زموږ سره سیکنډ سټپ شروع شو. سیکنډ سټپ چې شی ده؟ سیکنډ سټپ سیلولر لیول. په سیلولر لیول کې زموږ سره دلته سیلز جوړ شو. ما دلته 3 ټایپس اف سیلز جست از ان ایگزامپل راخیستي دي چې تاسو ښه پوه شئ. دا مثلا موږ په ریالټي کې داسې نه غږیږو چې موږ په بدن کې دغه 3 ټایپس اف سیلز دي، نه. دا مې جست از ان ایگزامپل راخیستي دي چې تاسو پوه شئ. مثلا زموږ سره 1 ټایپ سیل جوړ شو، زموږ سره بل ټایپ اف سیل جوړ شو، زموږ سره بل ټایپ اف سیل جوړ شو. تاسو خو دا خبره ما سره منئ چې انسان کلیکشن اف سیلز ده، خو ډیفرنٹ ټایپس اف کلیکشن اف سیلز، مختلف رقم حجرات، یو رقم حجرات نه دي. ولې؟ ګوره زه په سترګو باندې کتل کوم، صحیح ده؟ په ژبه باندې زه خبرې کوم. نو زه ولې په ژبه باندې کتل نشم کوی او په سترګې باندې خبرې؟ وجه دا ده چې د ژبې حجرات ډیفرنٹ دي او د سترګې حجرات ډیفرنٹ دي. نو ماته دا پته ولګېده چې زما په بدن کې ډیفرنٹ ټایپس اف سیلز پراته دي. دا ډیفرنٹ ټایپس اف سیلز د کیمیکل ریاکشنونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. صحیح ده که نه؟ نو زموږ سره سیکنډ سټپ سیلولر لیول ده. اوس چې کله سیلز جوړ شو، دا سیلز خو زموږ په بدن کې ګډ وډ نه دي پراته چې بس موږ بوجه یو د سیلز او دا سیلز پکې پراته دي بس خلاص. نه دا رقم نه ده. دا سیلز د پاره یو ډیر ښایسته نظم جوړ شوی دی. زموږ په بدن کې ډیر منظم شکل سره دوی پراته دي او په ډیر منظم شکل سره دوی وظایف اجرا کوي، دوی فنکشن کوي. صحیح ده؟ نو دې لپاره جست از ان ایگزامپل ما 3 ټایپس اف سیلز راخیستي دي. صحیح ده؟ 3 رنګ کې مثلا دا 1 ټایپ، دا بل ټایپ، دا بل ټایپ. صحیح شو کنه؟ اوس ګوره فرض مثال از ان ایگزامپل تا په بدن کې 6 دانې دا سیلز جوړ شو. صحیح ده؟ یا 6 دانې دا جوړ شو، 6 دانې دا. از ان ایگزامپل دا 6 دانې سیلز راغلل یو بل سره یو ځای شول. دوی ویل چې یا لکه تم زما غوندې زم د تا غوندې یم، راځئ یو بل سره اتحاد وکړو، یو بل سره یو ځای شو، یو بل سره لاس ورکړو. نو دوی یو بل ته لاس ورکړ، یو ځای شو، اتحاد یې وکړو، نو دلته یو ګروپ جوړ کړ. صحیح شو که نه؟ دا بل ټایپ اف سیل دی. دوی دغه سیلز یې ولیدل چې یاره دا وګوره دوی څومره ښه ښایسته اتحاد لري، اتفاق لري، خو راځئ موږ هم اتفاق وکړو. دوی هم راغلل اتفاق یې وکړو. دا چې کوم ټایپس اف سیلز وګوره په بدن کې دغه سیم سیلز دا راغلل یو بل سره اتحاد وکړو، اتفاق یې وکړو. دغه ټایپس اف سیلز چې دا دواړه وکتل چې یاره دوی دواړه دومره با اتفاقه دي، راځئ موږ هم اتفاق وکړو. ښې ورځې مطلب ښې بدې ورځې ته ښیو چې سره نږدې یو، اتفاق وکړو، اتحاد وکړو. دوی هم اتفاق وکړو، اتحاد یې وکړو، سره یو ځای شو. نو زموږ سره 3 ګروپه جوړ شول. مخکې 3 سیلز وو، اوس موږ سره ګروپس شو. یو ګروپ، بل ګروپ، بل ګروپ. نو معنا دا چې زموږ سره اول سټپ کیمیکل لیول وو، کیمیکل ایلیمنټس راغله، زما سره سیلز جوړ کړل. سیلز نه بعد دا کوم چې سیم سیلز دي که نه، دا سیم سټرکچرل او فنکشنل سیلز دي چې دوی سټرکچر هم یو شان ده، دوی وظیفه هم یو شان ده،
دغه سیلز راغل ځان ځای ګروپ جوړ کړ. صحیح ده؟ نو زما سره بل لیول راځي. بل لیول چې ده هغه ټیشو لیول ده. دغه هر ګروپ ته دغه ګروپ ته یو ټیشو وای. صحیح ده؟ دا بل ګروپ ته دا بل ټیشو شو، دا بل ګروپ شو، دا بل ټیشو شو. اوس زه تا نه پوښتنه کوم ټیشو څه ته وایي؟ ټیشو څه ته وایي؟ ټیشو دې ته وایي چې کله سیم ټایپ اف سیلز یو بل سره یو ځای شي دې ته وایي ټیشو. دا یو ټیشو شو، دا بل ټیشو شو، دا بل. دغه ټیشو د دې نه متفاوته ده، یعنی ډیفرنٹ ده، سټرکچرلی ورنه ډیفرنٹ ده، فنکشنلی هم ډیفرنٹ ده. دغه ټیشو د دې نه ډیفرنٹ ده او دا د دوی دواړو نه ډیفرنٹ ده. اوس که زه تا نه بیا پوښتنه کوم، دا ډېره مهمه خبره ده. ټیشو څه ته وایي؟ ټیشو سیم سټرکچرل اند فنکشنل سیلز. سټرکچرل دومره هغه نه ده، دقیق نه ده، ځکه ځینې داسې ټیشو دي چې هغوی کې سټرکچر لږ متفاوت وي، خو سیم ټایپ اف سیلز چې کله سره یو ځای شي هغه ته وایي ټیشو. صحیح شو؟ اول کې مونږ او تاسو ایلیمنټس یو ځای شو، مونږ سره ډیفرنٹ هغه وکړو، ریاکشن یې وکړی، مونږ سره ډیفرنٹ سیلز جوړ شو. ډیفرنٹ سیلز نه بعد زموږ سره ډیفرنٹ ټیشوز جوړ شو. اوس خبرې ته غوږ شئ. دا ټیشو ځان د ګروپونه جوړ کړل، نو دوی ویل چې یاره زموږ خو وظیفه دا ده چې یو مکمل انسان جوړ کړو. یو مکمل انسان جوړ کړو چې دا انسان خبرې کولی شي، اترې کولی شي، منډې ترړې کولی شي، مثلا فکر کولی شي، د ژوند کارونه کولی شي. داسې انسان جوړول زموږ هدف دی. دوی ټارګټ انسان جوړولو. نو دا ټیشو ځان سره کېناسته چې یاره زه خو په تنهایي هېڅ کار نشم کوی. نو دې بلې مې ویل چې زه هم په تنهایي هېڅ شی نشم کوی. دې بل مې زه هم په تنهایي هېڅ شی نشم کوی. نو دې درې واړه یو بل ته زنګ وکړه چې یار داسې نه کوو چې یو بل سره اتحاد وکړو. تر اوسه خو موږ ځان ته اتحادونه کول، خو زه خو دا وایم چې راځئ ټول سره یو ځای شو، د دې بې اتفاقۍ نه څه نه جوړېږي. ټول سره یو ځای شو، اتحاد وکړو او یو مکمل انسان جوړ کړو. وبګورو چې څه کېږي وروسته. صحیح ده؟ نو دغه ټیشو ټول سره یو ځای شول. مثلا دا ټیشو راغله د دې سره، دا د دې سره، دا سره یو ځای شول او زمونږ په بدن کې څه جوړ کړل؟ ارګانونه یې جوړ کړل، اورګانز یې جوړ کړل. دا څنګه یو ځای شو؟ زه تا ته از اگزامپل دغه یو اگزامپل شکل تا ته راخلم. مثلا دغه سیلز، دا ټیشو صحیح شو، دا راغی، دا بل ټیشو ورسره څنګ ته پروت شو، هغه د مثلا دغلته از ان اگزامپل. اوکې، دغه بل ټیشو هغه بل طرف نه هغه بل ټیشو ور باندې راغله، هغه هم ورسره یو ځای شوه. صحیح شو؟ ګورئ مخکې ډیفرنٹ ځان ته وکړه نه، اوس دوی سره یو ځای شو، اتحاد یې وکړه. چې کله اتحاد وکړه دوی زموږ سره څه جوړ کړل؟ اورګان یې جوړ کړل. دغه اورګان زموږ سره اگزامپل کېدلی څه شي؟ اگزامپل کېدلی شي از ان اگزامپل لنګس. څه شی؟ لنګس. دا یو اگزامپل. لنګس څه ته وایي؟ سږو ته وایي. سږو دا مونږ او تاسو چې هوا اخلو، دا هوا چیرته ځي؟ دا زموږ سږو ته ځي. صحیح ده؟ نو دا سږي څنګه جوړ شول؟ دا سږي داسې جوړ شول چې اول زموږ سره کیمیکل الیمنټ سیلز جوړ کړل، سیل ډیفرنٹ ټیشوز جوړ شول، ډیفرنٹ ټیشوز یو ځای شول او زموږ سره اورګان جوړ کړ. دې ته ویل کېږي اورګان. په غړی. اورګان څه معنا؟ اورګان په معنا د غړي. اوس خبرې ته غوږ شه. اوس که زموږ مختلف رقم اورګانز جوړ شول، مثلا څه رقم اورګان؟ مثلا زړه جوړ شو، مختلف رقم ټیشو یو ځای شو، زړه یې جوړ کړ. لنګس خو جوړ دي. صحیح ده؟ معده جوړه شوه، سټومک. زموږ سره لارج اینډ سمال انټسټین جوړ شو. صحیح ده؟ زموږ سره سترګې جوړې شوې، زموږ سره مثلا مغزه جوړ شو. دغه مختلف رقم اورګانز جوړ شو. اوس خبرې ته غوږ شه. دا اورګانز ځان ته پراته دي. یو مثلا لنګز هلته پروت ده، زړه هلته پروت ده، خوله پزه هلته پرتې دي، که نه؟ مثال پر مرۍ هلته پرتې دي. اوس دا لنګس وایي چې یاره زه خو جوړ شوم، خو زه خو ځان ته چې نشم کوی. او ځکه ځان ته وم، زه خو ځان ته چې نشم کوی. راځه چې زه د یو بل اورګان سره اتحاد وکړم. وګوره اول ټیشوز ځان سره اتحاد وکړل، که نه؟ اول ټیشوز راغل، اتحاد یې وکړ، اورګان یې جوړ کړل. اوس مختلف رقم ډیفرنٹ ټایپس اف اورګانز راځي، اتحاد کوي او غواړي چې انسان جوړ کړي. نو دا لنګس څه کوي؟ لنګس وایي ما چاته ضرورت ده. لنګس وایي چې یاره ما خو دغه هغه ته ضرورت ده. دا مرۍ کې زموږ سره ټریکیا ده. ټریکیا تاسو به یې نوم اورېدلی، خو زه تاسو ته په عامه اصطلاح کې مرۍ وایم.
لنګ وویل چې یاره ما ته مرۍ ضرورت ده. ولې ضرورت ده؟ چې په هوا راشي که نه، اوس دلته یم او ما ته چې هوا رانشي نو زه خو بې فایدې شوم، هسې فضول شو او زه جوړ نه یم فضولوالي په خاطر. ښه مرۍ خو یو ځای شوه. مرۍ وایي چې یاره هماغه پزې ته ضرورت ده چې د پزې له طریقه هوا راننوځي. که پزې دې بند دی که نه، خوله پزې دې بند دي او تا سره مرۍ وي او تا سره لنګس وي که نه او خوله پزې دې کار نه کوي، بیا به تا سره آیا دا لنګس څه ګټه وکړي؟ نه کوي ګټه که نه. نو دلته څه وشو؟ پزه، مرۍ، لنګس 3 types of organs شو که نه. پزه ځان ته، مرۍ مثلا ځان ته. as an example تاسو ته وایم چې تاسو پوه شئ. as a anatomical different topic ته ده. او لنګس دا سره یو ځای شو او یو سیستم یې جوړ کړ. ګورې دا ډېره مهمه خبره ده. دا ارګانونه یو بل سره اتحاد یې وکړو، اتفاق یې وکړو تر څو چې یو فنکشن دوی په کمپلیټ شکل وکړي که نه. دوی څه جوړ کړل؟ دوی یو سیستم جوړ کړ. هغه سیستم ته څه وایي؟ ریسپایریټري سیستم. ریسپایریټري سیستم هغه سیستم چې په هغه کې هوا زمونږ سږو ته ننوځي او بیرته وځي، اکسیجن ننوځي، کاربن ډای اکساید وځي. نو دغه سیستم دپاره ضرور څه وو؟ ګورئ دا لنګس راغلل، مرۍ، لنګس او دلته پزه، دې ټولو سره اتحاد وکړو او موږ سره یو کمپلیټ سیستم جوړ کړو او دغه سیستم ته وایي چې شی ریسپایریټري یا ریسپایریټري سیستم. زموږ سره یو سیستم جوړ کړو د ریسپایریټري سیستم. په دې ریسپایریټري سیستم کې موږ سره څه کیږي؟ زموږ سره مثلا اکسیجن اخیستل کیږي، کاربن ډای اکساید بهر خارجيږي. صحیح شو که نه؟ اوس بلې خبرې ته غوږ شئ. اوس مهمه خبره دلته بیا شروع کیږي. اوس زموږ سره دا یو ریسپایریټري سیستم په دې بدن کې پروت یا دا ځان ته کار کوي شي، مطلب د نورو سیستمونو نه جدا. موږ سره خو مختلف رقم سیستمونه جوړ شو. مثلا لنګس راغی، مرۍ او پزې سره یو ځای شو، سیستم یې جوړ کړ ریسپایریټري سیستم. زړه راغی، رګونه سره یو ځای شو، یو سیستم یې جوړ کړ په نامه د کارډیوواسکولر سیستم. معده راغله، معده خوله او هلته ایزوفیګس، مرۍ درته وایم تاسو هغه ایزوفیګس ده خو په هر صورت مرۍ as an example right. دا مرۍ شوه، هغه طرف ته ایزوفیګس چې ورته وایي هغه باندې مثلا د ډوډۍ چې تر معدې پورې رسي. ایزوفیګس شو، خوله شوه او معده شوه او غټې وړې کولمې شوې. نو دغه مختلف رقم اورګنز یو ځای شول، یو سیستم یې جوړ کړو. دغه سیستم ته وایي جی آی سیستم. ګوره څو سیستمونه زما سره جوړ شو، مختلف رقم سیستمونه دي. دا جست as an example ده. څو سیستمه شو؟ ریسپایریټري، کارډیوواسکولر، جی آی سیستم. اوس دا سیستمونه آیا د یو بل نه چې جدا جدا پراته وي، یو بل سره اړیکې ونه لري، یو بل سره ارتباطات ونه لري، یو بل ته راکړه ورکړه ونه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، یو بل سره خفه وي، آیا انسان به جوړ شي؟ هیڅ کله هم نشي جوړېدی. وجه دا ده. اوس خبرې ته غوږ شه. وجه دا ده چې کله لنګ جوړ شو، ریسپایریټري سیستم، لنګ دپاره لنګ وظیفه څه شی ده؟ د سږو وظیفه دا ده که نه چې کاربن ډای اکساید بهر ته وباسي، اکسیجن دننه کړي. او چې کله تا اکسیجن واخیسته او دا هغه زموږ سره سږو ته ورسېده، دا اکسیجن خو به هلته د یو چیز سره تبادله کېږي که نه. د اکسیجن به ورکول کېږي او د دې په مقابل کې به کاربن ډای اکساید اخیستل کېږي. دا کاربن ډای اکساید به دا سږي د کوم ځای نه رااخلي؟ دا به د کوم ځای نه را پیدا کوي؟ دغه کاربن ډای اکساید دا د وینې له طریقه، د رګونو له طریقه په وینه کې کاربن ډای اکساید د ټول بدن نه راټولیږي، زړه ته راځي، زړه یې پمپ کوي، په رګونو کې چیرته ځي؟ سږو ته ځي. ګوره دا زموږ سره زړه ده، صحیح ده؟ زړه کې مثلا زموږ سره وینه راغله، ډي اکسیجنیټډ بلډ، دا د کارډیک فزیولوژي مربوط کیږي. خو از ان ایگزامپل تاسو پوه شئ، وینه راغله زموږ سره زړه ته، زړه یې پمپ کړي، دې کې کاربن ډای اکساید پراته دي، صحیح ده؟ زړه یې پمپ کړي، چې پمپ کړي نو دغه ښي سږي ته او چپ سږي ته زموږ ته وینه ورسېده. چې کله وینه ورسېده په سږي کې تیار اکسیجن را رسېدلی دی د پزې نه، د خولې او د پزې د هغه طریقه سږو ته اکسیجن را رسېدلی ده. چې کله اکسیجن هلته تیار موجود نه، دا وینه څه وکړي؟ کاربن ډای اکساید هغه ته سږو ته ورکړي او دغه په مقابل کې څه وکړي؟ اکسیجن ورنه راواخلي، صحیح ده؟ اکسیجن ورنه راواخلي او کاربن ډای اکساید ورکړي. او چې کله کاربن ډای اکساید ورکړه، دا سږي چې ته بیرته داسې کوې که نه، د کاربن ډای اکساید بیرته د خولې او پزې طریقه بهر راوځي.
نو مطلب دا شو چې ریسپیریټري سیستم بغیر له بدون له کارډیوواسکولر سیستم نه نتیجه نه ورکوي، بغیر له کارډیوواسکولر سیستم نه هیڅ شی هم نه ده. صحیح ده که نه؟ نو دا سیستمونه هم یو بل سره باید ارتباطات جوړ کړي. زه تا ته بیا د سر نه بحث ډېر سمپل شارټ راځم. موږ سره اول کې څو ایلیمنټس ریاکشنز وکړل، ریاکشن نه بعد موږ سره سیلز جوړ کړل، سیلز ډیفرنٹ ټایپس اف سیلز موږ سره ځان ته ګروپونه جوړ کړل چې دې ته څه وایي ټیشو وایي. اوس دا ډیفرنٹ ټیشوز یو ځای شول، دا رقم سره یو ځای شول او د دې په نتیجه کې زموږ سره اورګانز جوړ شول، لکه لنګز، لکه سږي، لکه زړه، مثلا هارت، مثلا زموږ سره پزه، مرۍ، سترګې، هر اورګان چې تاسو ګورئ. اوس دا اورګانونو ځان ته کار نشو کولی، دا اورګانونه د یو بل سره یو ځای شول، څه شی جوړ کړ؟ سیستم یې جوړ کړ، سیستم لکه ریسپیریټري سیستم، لکه کارډیوواسکولر سیستم، لکه جی آی سیستم. اوس دا سیستمونه هم ځان ته کار نشو کولی، دا سیستمونه را سره راغلل، سره یو ځای شول، څه یې وکړل؟ یو مکمل ژوندی موجود یې جوړ کړ. لکه چې لکه انسان، د زړه سیستم، کارډیوواسکولر سیستم د ریسپیریټري سیستم سره یو ځای شو، جی آی سیستم ورسره یو ځای شو، نروس سیستم، هغه کې موږ نه ځو، دا جست از اگزامپل. دا ټول سیستمونه یو بل سره ارتباطات جوړ کړل او زموږ سره یې یو مکمل داسې ژوندی موجودی جوړ کړل لکه زه او ته. صحیح ده که نه؟ نو زمونږ ټول پروسس د دې ځای نه شروع شوی ده او په دې ځای ختم شوی ده. نو دا څو سټپس شو. ګوره اول زموږ سره کیمیکل لیول و، کیمیکل نه سیلولر لیول شو، سیلز جوړ شو، سیلولر باندې زموږ سره ټیشو جوړه شوه. صحیح ده؟ دریم سټپ کې زموږ سره څه جوړ شو؟ ټیشو جوړه شو. ټیشو نه بعد ټیشو سره یو ځای شول، زموږ سره اورګان لیول یعنی اورګانونه جوړ شو. صحیح ده که نه؟ دا څلورم سټپ شو. د اورګان نه بعد اورګانونه راغلل، د یو بل سره یو ځای شول، په دې هدف چې انسان جوړ کړي. اورګانونه زموږ سره څه جوړ کړل؟ سیستمونه یې جوړ کړل، لکه ریسپیریټري، لکه کارډیوواسکولر، لکه جی آی، لکه مختلف رقم نور سیستمونه. نو دا زموږ سره پنځم سټپ شو. هغه نه بعد بل سټپ څه شو؟ دا سیستمونه د یو بل سره یو ځای شول او زموږ سره کمپلیټ لیوینګ اورګانیزم، یو مکمل ژوندی موجود یې جوړ کړ. لکه زه او ته یو مکمل ژوندی موجود یو. دا مکمل ژوندی موجود د سیستمونو د یو ځای کېدو په نتیجه کې. نو دا زموږ سره شپږم سټپ شو. نو دا یو مهم فرمول ده چې تاسو په ذهن کې باید پروت وي، چې که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي او تاسو خپل د سټډي په خاطر چې ته جوړ د څه شي نه یې، دا هغه پروسس ده مکمل. نو انشاءالله چې په دې فرمول ته پوه شوی، چې په دې فرمول پوهی، اوس به ځو د هیسټولوژي ډیفینیشن ته، او اوس به ته ډېر په اسانۍ سره د هیسټولوژي په ډیفینیشن پوهیږې. ښه ډاکټر صاحبان، اوس راځو موږ د هیسټولوژي ډیفینیشن. تاسو په ذهن کې به دا سوال پیدا شوی چې د هیسټولوژي ډیفینیشن موږ ولې په اول کې ونه کړ؟ وجه دا وه چې که چېرې ما اول کې کړی وی ته شاید کنفیوز شوی وي، و چې ته کله په دې فرموله باندې پوه شوې، و چې زه تا ته هیسټولوژي ډیفاین کړم، ته به ډېر په اسانۍ سره دا کنسپټ واخلې. صحیح نه؟ نو راځو هیسټولوژي، تاسو موږ وایو چې هیسټولوژي د دوو کلمو نه اخیستل شوی، 2 terms. It is derived from 2 terms. تاسو وګورئ، مهمه دا نه ده چې تاسو یو ډیفینیشن څنګه چې په کتاب کې لیکل شوی بلایندلی هغسې زده کوئ، نه، تاسو به د هغې نه کنسپټ اخلئ. صحیح ده؟ نو کوم ټرمز دي؟ اول ټرم زموږ سره، دویم ټرم. اول ټرم کې زموږ سره د هیسټو کلمه پرته ده. هیسټو، صحیح ده؟ هیسټولوژي، هیسټو، اوکې، هیسټو، او بله زموږ سره لوجي ده، لوجي. صحیح ده؟ چې هیسټو په معنا د څه شی ده؟ هیسټو په معنا دی ټیشو. اوکې، هیسټو په معنا دی ټیشو. او لوجي په معنا د څه شی ده؟ لوجي په معنا دی سټډي. اوکې، سټډي. دوی دواړه چې ته کله سره یو ځای کې، نو دې نه به جوړ شي یو ډیفینیشن. اوکې، د دواړه چې ته کله سره یو ځای کې، دې نه به یو ډیفینیشن مو سره جوړ شي. ډیفینیشن څه وایي؟ وایي study of tissue. ها، هیسټولوژي تاسو ته
ډیفاین وکړو کنه. تاسو څه پوښتنه کې چې هیسټولوژي وایي څه ته، تاسو به ورته وایي چې هیسټولوژي از د سټډي اف ټیشو، د انساجو مطالعې ته وایي. ټیشو څه ته وایي؟ ټیشو از د کلیکشن اف سیم ټایپ اف سیلز، چې یو رقم سیلز چې کله سره یو ځای شي هغه زموږ سره ټیشو جوړوي. دې ته وایي ټیشو. ټیشو په اصل کې کلیکشن اف سیلز ده کنه، صحیح ده؟ لکه سیل چې یو دانه سیل شو چې کله سره راټول شي دې ته وایي ټیشو. چې کله یو دانه سیل چې کله سره راټول شي نو ټیشو شو. نو اوس د هیسټولوژي وظیفه څه ده؟ هیسټولوژي وظیفه دا ده چې تا ته دا در زده کړي چې زموږ په بدن کې څو رقمه ټیشوز دي، صحیح ده؟ څو رقمه ټیشوز دي. دغه څو رقمه ټیشوز د کوم رقم سیلز نه جوړ دي. دغه سیلز چې دا ټیشو جوړه کړې ده، دا سیلز وظیفه څه شی ده، صحیح ده؟ دا سیلز خپل له کوم ځای نه را پیدا شوي دي، اوریجن یې کوم ځای نه. دا ټیشو چې جوړ شوي، دا ټیشو مختلف ټایپس چیرته پراته دي، څه وظیفه لري، انسان ته څنګه فنکشنالټي ورکړي ده، دا زړه چې کار کوي، دا سږي چې کار کوي، دا ټیشو چې سره یو ځای شوي دا په کوم میکانیزم سره یو ځای شوي، دا څه رقم وظیفه کوي. نو د هیسټولوژي عمومي هدف دا ده چې تا پوه کړي چې دا ټیشو څو ټایپس اف ټیشو ده، چیرته لوکیشن ده، څه وظیفه لري. نو هیسټولوژي دومره اهم سبجیکټ ده چې که چیرته ته په ټیشوز باندې پوه نه شې نو ته به څه پوه شې د ارګانونو په وظیفه باندې. مثلا د کارډیاک فیزیولوژي ده، د زړه فیزیولوژي ته وایي کنه. مثلا ریسپیریټری فیزیولوژي ده، ته ریسپیریټری فیزیولوژي وایي. ریسپیریټری فیزیولوژي کې تا ته بیا استاد نه کینی چې تا ته لنګس یا هغه د زړه درته راواخلي او د دانه دانه مایکروسکوپیک سټډي درته پې وکړي، نه، هغه ته د ډایرکټ فنکشن شروع کوي او ته به د زړه په فنکشن هله ښه پوه شې، ته به د سږو په فنکشن هله ښه پوه شې چې کله ته د دې د جوړښت نه پوه شوی وي. او د دې جوړښت تا ته څوک درښيي؟ تا ته هیسټولوژي درښيي. هیسټولوژي تا ته د ټیشو د سټډي په واسطه درښيي. تا ته وایي چې دا لنګ د کوم ټیشوز نه جوړ ده، دا لنګس دا د کوم ټیشوز نه جوړ ده، دا زړه د کوم ټیشوز نه جوړ ده، او دا کوم ټیشوز چې دا لنګ جوړ کړه، دا زړه جوړ کړه، دا څه رقم وظیفه کوي. نو هیسټولوژي ډیر اهم سبجیکټ ده. ته چې په هیسټولوژي پوه نه شې ته په فیزیولوژي نه پوهېږې، ته چې په فیزیولوژي پوه نه شې ته په پاتولوژي نه پوهېږې، ته چې په پاتولوژي پوه نه شې ته په فارماکولوژي نه پوهېږې، ته چې کله په فارماکولوژي پوه نه شې نو تا نه به له سره ډاکټر نه جوړېږي. نو مطلب دا چې هیسټولوژي دومره ضرور او اهم سبجیکټ ده. نو په دې امید چې د نننۍ سیشن کې تاسو یو څه اخذ کړئ. انشاءالله په نیکسټ سیشن کې به مونږ خپل ټیشوز نه سټډي شروع کوو. اپیتیلیوم لومړنی ټیشو ده، په دې به مونږ بحث مخې ته وړو او ورو ورو به د هیسټولوژي هغه مهم اساسي مفاهیمو باندې خبرې اترې کوو.